بسم الله الرحمن الرحیم یولسم لوست د توحید کلمه. د توحید کلمه کومه کلمه ده؟ د لا اله الا الله ویل ده. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې څه معنا ده؟ انه لا معبود بحق الا الله، یعنی په حق معبود نسته بغیر د الله نه. کله چې وایو لا اله، لا اله نسته په حق معبود الا الله بغیر الله نه، او نسته په حق تعین کوونکی د احکامو الا الله بغیر الله نه. الله سبحانه وتعالى وایي چې فاعلم انه لا اله الا الله، علم حاصل که. فاعلم یعنی دلته امر وسو چې د لا اله الا الله په ارکان او شروط او تعهدات باندې علم درلودل دا فرض ده. الله وایي چې فاعلم، علم حاصل که، ځان جاهل مه پرېږده. په همدې علتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله په مکرمه مکه کې د لا اله الا الله علم خلقو ته زده کړو. په مارکیټو کې به ګرځېدل او غږ به یې کو چې ای خلکو قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله وایي چې کامیاب سئ. نو هلته خو خلک عربان پوهېدل چې لا اله الا الله څه معنا ورکوي. معنا یې دا ده چې دا ټول باطل معبودونه چې دي دا باید نفی سي. لا اله الا الله، فقط الله حق معبود ده، دا نور ټول باید لبین لاړ سي. او هغه باطل قوانین چې دي د دوی د پلرونو قوانین یا د دوی د دارالندوی قوانین، د دوی د مخکنی مثلا د پلرونو څه چې پاتې وو د جرګمارانو قوانین، دا ټول جاهلانه قوانین دي، دا باید ټول لرې سي. او د رسول الله صلی په احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې بني الاسلام علی 5، اسلام 5 بناګانې لري. اول بنا یې څه ده؟ شهادت ان لا اله الا الله. په دې به شهادت ورکوي چې لا اله نسته، دا ټول باطل معبودان به دا به نفیه کوي. شهادت ان لا اله نسته هیڅ حقیقي معبود او نسته هیڅ حقیقي تعین کوونکی د قوانینو الا الله بغیر د الله نه. وان محمدا عبده ورسوله، په دې به شهادت ورکوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده ده او د الله رسول ده. پیغمبر ته به د الله صفات نه ورکوي، پیغمبر ته به عبادت نه کوي، پیغمبر ته به د الله افعال نه ورکوي. نو کله چې پیغمبر بنده او رسول ده، نور خود څوک چې مثلا د پیغمبر اولاده دي یا صحابه دي یا تابعین دي یا نور ټول چې دي دا ټول بندگان دي، خو دوی رسولان بیا نه دي، دا ټول مونږ بندگان د الله یو. نو بنده ته باید د الله صفات او خصوصیات ورنکړل سي. د علماو په اقوالو کې شیخ ابوالحسن علي نیساپوري څه وایي؟ هغه وایي چې وکلمة الله وهي لا اله الا الله، کلمه د الله کوم یو ده؟ لا اله الا الله ده. و امام شوکانی څه وایي؟ کلمه التقوى وهي لا اله الا الله، کلمه التقوى لا اله الا الله ده. كذا قال الجمهور. ومحمد ابن خليل حراس وایي چې لا اله الا الله هي کلمه التوحید، لا اله الا الله چې ده د توحید کلمه ده. نو دلته مسلمان انسان باید د توحید کلمه باندې علم حاصل کی او د دې په ارکانو او شرایطو او تعهداتو باندې علم حاصل کی، ترڅو چې دا حقیقي مسلمان سی او حقیقي مسلمانی او حقیقي مسلمان د دې لارې نه لاړ سي. والسلام علیکم ورحمة الله.